سلامونه، نیکی هیلې، احترامات او نیکی پیرزونې. ګرانو کتونکو، الله دې وکړي چې د صحت کالي در په غاړه وي. عموما خو چې زه راځم ګرانو کتونکو، نو ما ستاسو دپاره خامخا غزل یا څه نظم، یعنې د شاعرۍ نه مې چې دی نو اسناب ستاسو دپاره راوړي وي. خو نن چې زه ستاسو سره کومه په موضوع ما راوړې ده، په کوم موضوع ستاسو سره غږېدل غواړم، یعنې څه خبرې دي هغه تاسو ته در مخته کول غواړم. نو هغه چې دی نو بلکل عامې خبرې، یعنې ساده خبرې دي، خو ډېرې اهمې خبرې هم دي. نو کم ملګري چې په یوټیوب چینل انور علي کامیاب باندې دغه ویډیو ګوري، نو پکار ده چې دغه لینک د وټساپ د لارې یا د مسنجر د لارې د خپلو کتونکو سره شریک کړي، او زمونږ دغه اواز یا زما دا غږ چې دی نو دا یعنې عوامو ته ورسوي، یا چې زه چاته د اواز رسول غواړم نو هغوی ته ورسوي. او کم ملګري چې د فیسبوک پیج انور علي کامیاب نه دغه ویډیو ګوري، نو هغوی ته پکار ده چې هغوی نیغ په نیغه د خپلو ملګرو سره یا دغه چاته چې زه اواز رسول غواړم هغوی سره دغه ویډیو شریکه کړي. ویډیو اوږدوم نه، راځم خپلې موضوع ته. نن سبا که موږ وګورو نو په روډ باندې حادثې ډېرې زیاتې کېږي. د ګاډو لخوا چې دی نو ماشومان هم مري، دغه شانته چې دی نو زنانه، بوډاګانو یا چې دی نو ځوانان چې دی هغه د ګاډو د لاسه چې دی نو مري. زه د خپلې موضوع نه مخکې یو خبره زما نه هېره شوې وه، ستاسو ته یادول غواړم چې بلکل زه د یوې سیاسي پارټۍ نه مخالفت کوم او نه د یوې سیاسي پارټۍ زه ملاتړ کوم، تر دې دمه ولې چې په سیاسي پارټۍ کومې چې موږ پالیټکس وایو، یعنې په هغې پارټو کې له زما تر دې دمه یوه هم په نظریه نه ده برابر. زما چې کومه نظریه ده نو هغه پارټۍ له ما تر دې دمه په دې پارټو کې ونه لیده. دغې خاطر باندې چې دی نو زه بلکل سیاسي پارټۍ نه چې دی نو زه خوښوم او نه مې چېرته خوښې کړي تر دې دمه. خو زه یو عامه خبره کوم، د عوامو دپاره خبره کوم. که زما زه یو نظم لیکم، زه که یو غزل راوړم نو هم زما پکې خیال دا وي چې عوامو ته کومې ستونزې راپېښې وي او زه د هغې اظهار وکړم یا دغه خبرې خلکو ته مخې ته کړم، د دغه خلکو په وس وي او دغه کومې ستونزې چې دغه هواري کړي. که نه وي نو کم از کم چې د خلکو ته پته وي چې او دا یو ستونزه زموږ سره په چاپېرچل یا زموږ په ټولنیز ژوند کې دغه یوه ستونزه موجوده ده. نو زه بلکل په دغه ستونزه باندې صرف خبره کوم، زه د یوې پارټۍ یا د چا خلاف خبره نه کوم. نو حادثې زیاتې دي کمې چې نن سبا په روډ باندې زیاتې کېږي، او دغه زیات چې کېږي د تادۍ د وجې کېږي. یعنې هر چا دومره تادي ده چې هر سړی کوشش کوي چې زه دغه خپل کار له چې زما نو چې مطلب یو ملت وروسته رسم، نو یو ملت مخکې ورسم او تادي وي په زړه کې. دغه تادي د ځینو خلکو چې دی نو د خپلو سورلو د خاص کر ډرایور حضرات خبره به وکړم چې په روډ باندې د چا تادي وي نو هغه به یا خو د سورلو دپاره وي. ځینې غټ ګاډي چې دی نو هغوی د منډای دپاره چې هغه څومره وختي ورسېږي د هغوی پکې پیسې کېږي، او بیا ځینې چې دی نو هغه سرکاري ډرایورز وي او سرکاري خلک وي چې هغه جلسو یا میټینګونو دپاره دغه تادي کوي. نو په کار خو دا ده چې مونږ تادي کوو د دغې په ځای باندې بیا دغه تادي مونږ د کور نه وکړو، یا چې دی نو مونږ د کوم دفتر نه روانېږو د هغه ځای نه مونږ دغه تادي وکړو او لږ په ټایم باندې روان شو او په روډ باندې په قلار راشو. کوم ټایم چې مونږ ته راکړی شوی کوم چې هدف دی هغې ته مونږ په وخت راورسو. نو مونږ داسې نه کوو، مونږ بلکل ناست یو، ښه په قلاره ناست یو، او بیا چې کله ګاډي ته ورخېږو نو ته به وایې که چېرته مونږ په هوا باندې روان یو، بلکل نه. خو د عوامو یا چې کوم په روډ باندې خلک دی نو د هغوی فکر بیا یو ډرایور هم نه کوي. لکه غټ ګاډي، زه به اول د غټو ګاډو خبره وکړم چې غټ ګاډي کم راځي په روډ باندې، نو هغه خو بلکل د خپلو د ټایم سره یې کاري، بلکل د عوامو خیال نه کوي، بلکې داسې هم شوي دي چې دغه غټ ګاډي ډېر ماشومان د هغې د لاسه چې دی مړه شوي دي، ډېر ګاډي هغې والي دي، یعنې نور ګاډي هغې والي دي او ډېر تاوان یې کړی دی. د دې دپاره هغوی دا تادي کوي چې کله هلته کې ورسي نو هغوی لږې پیسې وګټي. خو که دا لږ په قلار لاړ شي، ځکه داسې هم کېدای شي چې کومې روپو دپاره مونږ تادي کوو د هغې نه زیاتې چې مونږ کوم د ګټې سوچ کوو دغه زیات خدای مکړه، خو دغه تاوان هم کېدای شي چې بیا تاسو یو انسان یا په یو ګاډي باندې لګوئ. د انسان قیمت خو چېرته هم په روپو کې نشي مطلب ادا کېدی. خو بیا هم
ځینې خلک چې دی ځینې ډرایوران چې کله دې څه قسم حادثه وشي نو اکثر بیا روپۍ راغستې او خلکو ته منتونه کوي او یاره دا زما خوښه نه وه خو زه بالکل د دې په حق کې نه یم چې یو سړی بیا دغه شان ګاډي والا چې هغه په تیز رفتارۍ د وجې نه یو حادثه وکړي او بیا دغه ډرایور خلک معاف کوي زه وایم بالکل د هغې معافي نه ده په کار ولې چې دغه کم حادثه شوې ده نو دا غلطي نه بلکې دا قصدیان کیدی شي ولې چې زمونږ دا کم روډونه دي دا خو د والي صاحب د وخت روډونه دي په سوات کې تقریبا بلکې هر ځای کې دا روډونه اکثر په کلیو کې ورننوتي وي نو په کار ده چې موږ په کلیو کې یا د جومات مخه شوه دغه شان د هسپتالونو یا د سکولونو کالجونو مخې شوي دغه شان په کلیو کې اکثر دغه لارې کوڅې یا زمونږ کورونه هم د روډونو په غاړه دي دوکانونه هم د روډونو په غاړه دي نو په کار ده چې موږ په کلي کې د تیز رفتارۍ نه بالکل ډډه وکړو یعنې د دغه نه اجتناب وکړو خو دا اجتناب یا دغه فکر کول زه به دا وایم چې کوم د تیز رفتارۍ نه دغه ډډه کول دي نو دغه فکر به په دې خلکو کې څنګه راشي ولې چې زمونږ هغه مشران یعنی زمونږ افسرانو یعنی د چا سره چې سرکاري ګاډي دي هغه اقبال جان د الله وبخي هغه یو شعر راته رایادېږي چې د سرکاري خو داسې په کډو کې ولي ته به وایې دا د مور ګاډی دی بالکل سرکاري ګاډي ته چې څوک کله کیني نو هغه بیا هم دا سوچ نه کوي چې دلته کې عوام دي دا کلی دی جومات دی هسپتال دی یا څه دی بازار دی خو هغه بیا بالکل په خپله یو نشه کې را روان وي او دا خلاصه کې چې بیا دغه خلک چې را روان وي نو هغه ایمرجنسي کم ټون چې دی هغه سایرن چې ورته وایو یا دغه امبولینس او پولیس موبایل یا په دغه سرکاري ګاډو باندې دغه د پاسه لګېدلي نو یا په دې جیپونو باندې اکثر لګېدلي چې را روان وي دغه به هم لګولی او بیا را روان وي نو هغوی هم بالکل دغه فکر نه کوي او دغه لګولی نو د دې وجې نه لکه په کار ده چې موږ داسې ګاډو لار ورکړو لکه امبولینس یا موبایل خو دا هم د دې خلکو غلطي ده چې اوس ورله د عام ګاډي لار نه ورکوي د هغې وجه دا ده چې هغوی کله را روان وي خالي امبولینس به خالي را روان وي یا پولیس موبایل یې هېڅ ایمرجنسي به نه وي خو بالکل دغه شی لګولی او را روان وي نو بیا د عوامو بالکل دغه حسد یعنې زه به یم چې یو نفرت یې په زړه کې پیدا شي چې ولې دا هسې لګېدلی دی یعنې ضرورت نشته چې ضرورت نشته د یو څیز نو بیا په کار نه ده چې مونږ ولګوو خو مونږ ضرورت دا دی چې مونږ تیز رفتاري کوو او بالکل خالي بغیر د ایمرجنسي نه بغیر د څه ستونزې نه مونږ دغه لګولي بیا په دې کې بیا د غټ ګاډي یو خبره زما نه هېره شوه چې داسې د غټ ګاډي چې دی زه غټ ګاډي بار بار ځکه یادوم چې دا روډ دومره نه دی او دو په کومه طریقه باندې راځي لکه په مخکې ورځو کې زه په روډ باندې زه مازدیګر وخت کې چې دی نو اکثر داسې ګرځم په چکر باندې وځم نو مونږ را روانو 20 ټیرونو والا چې کوم ټرک دی هغه په یو موړ کې داسې موړ یې راواغېستو چې بالکل دغه بلې پټې ته ور واوړېدو نو ما ته هغه ملګري وویل چې که اوس د دې نه اخوا ته بل ګاډی وي یا چېرته یو انسان وي لکه د هغه به سهل و نو بس ما ورته وویل چې دا خو نه بیا رامنې کېږي بیا به ډېر بد انجام و خو شکر دا دی چې په هغه وخت باندې هلته کې څه نه و نو په کار دا ده بیا یو ملګري ما ته بل هم ټلیفون وکړو چې تاسو چکر له زو راوځه نو زه داسې راووتم هغه ګاډي ته مې انتظار کوو نو یو خطرناک موړ دی په هغه خطرناک موړ کې چې دی نو یو ټرک په بل باندې د خپلو پیسو دپاره به زه ووایم چې د خپلو پیسو دپاره په دغې خطرناک موړ کې چې بورډ پې هم لګېدلی چې خطرناک موړ او په هغې باندې اورټیک کول او بیا دغه شان تلل نو زه وایم چې دا بالکل د پیسو یو هیرس دی د پیسو یو لالچ دی او یو ځل بیا وایم چې خدای مکه چې بیا یو حادثه راشي نو بیا دا کمې چې تاسو ګټئ د دې نه زیاتې به بیا لګوم په دغه باندې زما دغه ویډیو به تاسو خامخا شیر کوي زما دغه اواز چې دی دا چې زه چاته رسول غواړم خاص کر ډرایور حضرات او بیا دغه شان اعلی چارواکو ته هم رسول غواړم نو هغوی ته ورسوئ نو بیا د سرکاري خلک چې کم دی نو هغوی هم صحیح خو یا به جلسې له روان وي یا به میټینګ له روان وي او بیا دومره په تیزۍ سره دغه یې لګولي وي دغه سایرني او دې ته نه ګوري چې دلته کې عوام دي دې ته نه ګوري چې دغلته کې بازار دی هسپتال دی یا نور څه دي په کار ده چې کم از کم افسران خو ډېر پوه خلک وي یعنې غټ خلک پوه خلک وي لکه هغې کرسۍ ته چې رسېدلي وي نو هغه خامخا پوهوي چې هغه دا خیال نه ساتي نو بیا به عوامو نه مونږ څه ګیله کوو بیا خو عوام کسان به بیخي خیال نه ساتي بیا
اکثره داسې هم وشي بعضې وختونو کې چې کم سکیورټي والا ګاډی مخکې روان وي، لکه زه به وایم چې کم پولیس موبایل والا مخکې روان وي او هغه څه حادثه وکړي نو ګرفتار کېږي، بیا هم هغه موبایل والا نو په کار نه ده چې هغه ګرفتار کړی شي. کم افسر چې په ده پسې شاته روان دی غلطي هم د هغه ده، ولې هغه ته دا پته نه لګي چې موږ په څومره سپیډ کې روان یو. په کار ده چې هغه ورته چې دی رو شو مخکې چې د نه کم سکیورټي والا ګاډی روان دی یا ګنرز ګاډی چې ورته موږ وایو هغه روان دی، هغه به ورسره په خپله باندې سلوک کېږي، یعنې اټومیټیک به هغه بیا سپیډ راکموي ځکه چې هغه خو د ده سره روان دی. خو موږ اول سوچ نه کوو، بیا وروسته چې دی نو هغه ډرایور ګناهګار ګرځو، نو نه ده په کار چې دغه ډرایور بیا موږ ګناهګار وګرځو. په کار دا ده چې همدغه افسران دا چې کم افسران دي څنګه عوام روان دي، دغه روډ دی دا خو نه د افسر دی نه د عوامو دی بلکې ټولو مشترکه یو روډ دی. په کار دی چې موږ په دغې باندې یو مشترکه څنګه یو په قلاره باندې سپیډ وي هغه وکړو. بیا دا افسران کله چې په بازار کې را روان وي نو بیا څه چل کېږي، هغوی دپاره روډونه خالي کېږي، خلک سړ ته کېږي. یعنې زه خپله باندې یو ځل زما سره په رکشه کې مریض و او دغه زمونږ رونه چې دغه په ډیوټۍ باندې ولاړ ول او هغو موږ ته وایي چې سیډ ته شئ ځکه چې افسر را روان دی. نو ما خو رکشې والا ته وایي چې نه مه سیډ ته کېږه ځکه زموږ سره مریض دی، خو هغه د خپل یاري د وجې نه سیډ ته شو. ما ته وایي چې که اوس ما له پرچه راکوي بیا به یعنې هغه رکشې والا داسې یو امن پسند غونته و، امن ورله سوچ وکړو چې بیا به خامخا غویمه جوړېږي، نو هغه دغه وجې نه لږ ورته ودرېدو. نو په کار نه ده چې یو افسر را روان دی د ده لپاره مونږ خلک سیډ ته کړو ځکه دې د وجې نه چې دی نو د چا ژوند ته څه زیان هم رسېدی شي. نو دغه هم یو ستونزه ده چې زمونږ سره روانه ده. بیا دغه افسران چې کله را روان وي نو لکه یو ځل دغه حادثه هم زما سره شوې ده، یعنې دغه مونږ په موټر سایکل باندې را روان وو، دغه ګاډي په مونږ باندې راکټ کړل، هغه سایرن یې لګولې وي. نو لکه د یو افسر به څومره تادي وي، خو یا به چېرته میټینګ له روان وي یا به ایمرجنسي ته روان وي، دا بخښنه غواړم یا به میټینګ له روان وي یا به چېرته کې جلسې ته روان وي، اجلاس به هغې ته به خطاب کوي. نو په کار خو دا وه چې لږ مخکې را روان شوی وي، که نه وی نو خیر دی، یو 15 منټې د وروسته ورسي. د دې خلکو د وجې نه د دې سرکاري ادارو د وجې نه هم ډېر حادثې راغلي، زموږ ډېر خلک هغوی شهیدان کړي، ماشومان دغه شان ځوانان هغوی شهیدان کړي دي. او شهیدان ورته زه ځکه وایم چې بیا د هغې ادارو نه ډېرو مضبوطې ادارو پکې خلک شهیدان کړي چې د هغې نه بیا د تپوس څوک شته نه، یعنې د تپوس د هغوی بیا زمونږ حیثیت نشته چې بیا د هغوی نه مونږ څه تپوس وکړو. دلته خو مسله زمونږ دا ده چې کوم غټ خلک دی نو د هغوی یو شان خبره وي او زمونږ خبره پکې بیا بل شان وي. زما ویډیو بالکل داسې نه ده چې په دې باندې د څوک خفه شي، خو چونکې د حالات داسې دي، ستونزې دي، زه هغه ځکه بیانوم. بیا دغه ټولې ذمواري د ګورمنټ باندې زه بیا ځکه ورچوم چې د ګورمنټ پالیسي غلطه ده چې کم جمپونه دي، کم مناسب ځایونه دي، ضرورتونه دي، هلته کې په کار ده چې مونږ جمپونه ولګوو ځکه چې دلته کې د اډر کمیشنر یا وزیر اعلی کوي چې یا اکسین به کوي چې جمپونه دې وران کړی شي. ولې چې که په کلیو کې زمونږ مشران یا کشران ماشومان هغه د اکسیډنټ ښکار کېږي یا هغه وفات کېږي یا زخمي کېږي نو هغه زمونږ خلک دی. په دې باندې نه خو زمونږ وزیر اعلی خفه کېږي او نه پې د کمیشنر هم څه یا اکسین. په کار ده چې دا خلک هغوی خپل خلک وګڼي او یو احساس وکړي نو بالکل به بیا هغوی نه جمپ ته نه به دغه پالیسي چې دی نو زه وایم هغه خپله شي. خو دا پته نشته چې دغه پالیسي چا او دا ډېر غلطه پالیسي ده. په کار ده چې زه په دغه باندې نیوکې کوم او بار بار پې کوم، بلکې زه دغه غندنه کوم چې دغه پالیسي ده او دا چلیږي. په روډونو باندې کم از کم دغه پالیسي په مناسب ځایونو کې په کار ده چې جمپونه ولګي، که دو هغه معمولي بریکر لګولی وي خو بیا هم هغه ډرایور حضرات دي که هغه سرکاري دی او که هغه پرایویټ دي د هغې بریکرو خو بیخي خیال نه ساتي. نو په کار ده چې جمپونه ورته ولګي او کیدی شي چې دغه د خاطره ورته څه معمولي غونته کې روشي او کیدی شي چې ډېرو خلکو پکې څه نه څه پیدا او څه نه څه خیر ورته ورسي. نو
زه یو ځل بیا هم د دغې پالیسۍ غندنه کوم او د دغې په دغې باندې نیوکه کوم چې په روډ باندې جمپ نه پرېږدي. ولې چې دا روډونه بیا هم وایم چې دا په کلیو کې دي، دا د کلیو په منځ کې د کورونو په مخ باندې تېروتې دي، په سکولونو په مخه تېروتې دي، جوماتونه دي په دې کې، دوکانونه دي، نو خامخا دې ته به ماشومان هم ځي، دې ته به پوه هم ځي، دې ته به ناپوه هم ځي. په دې کې به داسې تن هم وي چې هغه په روډ باندې تیز نه شي اورېدی، د خپو مسله به وي، د عمر نه به کمزوری، د خپو نه به کمزوری وي. نو په کار ده چې مونږ هلته کې جمپ ولګو یا ډرایور حضرات هم د هغه خیال وساتي. بیا زه دا نه وایم چې صرف په کلیو کې د سپیډ نه کېږي، بلکې په شاړو کې هم دومره سپیډ نه دی په کار. اکثر د ډېر سپیډ د وجې نه چې دی نو ځناور زمونږ د لاسه چې دی نو زخمي شي، هغه که دغه ځناور مړه شي خو بالکل بیا لا هم خیر دی، خو داسې چې دغه ځناور بیا وروسته رنځېږي، لکه خو بې زبانه دي ویلی نه شي، هغوی بیا دردېږي. څو ځله دغه شان شوي دي چې ګاډ والا راشي او ځناور خوب کې خپې ورله ماتې کړي یا ورله خپه ماته کړي، هغه بیا وروسته چې د هغې نه پس رنځېږي، ځکه خو بیا مړوم نه وي او نه په دې خلکو کې دومره احساس شته، نه خو د هغې بیا د ډاکټر د طبیب غم وي، او نه چې د دې په سر لکه دا هم یو ځان له موضوع ده. انشاءالله که ژوند چېرته کې وفا وکړن په دې موضوع به د سره بیا یو بله ویډیو شریکه کړم. نه خو د دې په سر چې کوم اداره پیسې اخلي نو هغه هم لکه د ځناورو خپله ادارې شته او په هغې باندې باقاعده خلک تنخواګانې اخلي، هغوی هم بیا د دغې ځناورو غم نه کوي. نو په کار ده چې ډرایور حضرات د انسانانو سره سره د ځناورو یعنې د هر ساه لرونکي خیال وساتي چې د دوی د لاسه په کار نه ده چې زمونږ د لاسه څوک چاته څه تکلیف ورسي، چاته څه ازار ورسي. انسانیت په کار ده، انسانیت د ټولو نه چې دی نو اهمه درجه لري. په کار ده چې موږ د هر چا سوچ وکړو، یو احساس په زړه کې ولرو د دغه خلکو، بلکې د خلکو سره سره د ځناورو. دا نه ده چې موږ په ګاډي کې ناست یو نو بس دا روډ صرف زمونږ دی، بلکې دی هم د ګاډو حق کېږي. خو دلته یو ځل بیا د دغه وضاحت کوم، یعنې تاسو ته ظاهرول غواړم چې دلته کې روډونه بالکل د کلیو په منځ کې دي، نو خامخا په دې باندې خلک تګ راتګ کوي، پیاده خلک به پرې ډېر ځي راځي. نو په کار ده چې موږ د دغې خیال وساتو. ویډیو ډېره نه اوږدوم، خو یو ځل درته بیا هم وایم چې دغه ویډیو ما د دې دپاره نه ده کړې چې څوک دې خفه شي، یا د دې دپاره نه ده چې زه د یوې پارټۍ ملاتړ کوم، خو صرف یو اصلاحي ویډیو مې کول دپاره د دې چې زما د دغه ویډیو نه کم از کم که چېرته څوک یې وګوري او د چا سره لږ دغه احساس را پیدا شي، نو یوازې زما دپاره نه بلکې د ټولو عوامو دپاره او بلکې د ټولو خلکو دپاره به انشاءالله په دې کې خیر وي. د خیر په نظر مې دغه ویډیو در سره وکړل. تاسو هم د خیر کار دی نو خپله حصه پکې ور واچوئ او دا ویډیو چې دی نو مخې ته شیر کړئ چې اعلی چارواکو ته په خصوصي توګه د هغوی نه خواست کومه بلکې په څو ځله کې دغه خواست کومه چې دغه جمپونه په دغه کلیو کې او په بازارونو کې جمپونو اهتمام وشي، ځکه چې تر څو دغه جمپونه نه وي نو دغه حادثې خو دیمه که نورې هم زیاتې راتلی شي او ډېرې ګڼ شمېر حادثې به راشي. او ولې چې مونږ بیا یو کلي کې روډ بند شي مونږ ورته د یو جمپ منظوري وکړو او د یو څو میاشتو یا د یو کال دپاره وي، هغه ته هم بیا وران کړو. نو نه ده په کار چې دغه جمپ بیا وران شي، بلکې نور جمپونه په کار دي. خیر ده که یو انسان روان دی او مطلب په ګنټه کې رسي او هغه بیا په یوه نیمه ګنټه کې ورسي نو خیر دی، خو د دې نه به هغه ښه نه وي چې هغه یو انسان بیا یا یو ګاډي ته یا یو ځناور ته تکلیف ورسوي. د دغې نه بالکل دا نه ده ښه. خیر دی، ښه دا دی چې هغه دې ښه په قلاره لاړ شي، خپل ځای ته لږ لیټ ورسي. او ما خو تاسو ته ووایي چې د چا کار دی په کار دی چې هغه د خپل ټایم نه لږ مخکې را روان شي نو بالکل صحیح ټایم ته به هغه رسي. ویډیو وخم نور نه اخلم او ویډیو هم ډېر اوږدېږي. غواړم درنه اجازت امان ورعلي کامیاب د اجازت راکوئ. په لوی الله مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ، کور مو ودان.